وګورئ کنه سبحان الله په ځناور کې الله تعالی دومره عقل اچولی دی چې دا ورته پته لګي دا ماشوم دی د سره به مینه کې مطلب غلطه به ورکړي ځان نه لرې کړي خو دومره سلو ورله ورکړي چې هغه ماشوم پې پیم نه شي خلک بعضې وخت کې وایي که نه چې غلط کار وشي وي ځناور خو نه مطلب خلک ځناور ډېر قمقل ګڼي نه 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 ځناور کې الله تعالی عقل اچولی دی خو انسان سره عقل ځان جاهل کړی دی په ماشومانو باندې ظلمونه په مشرانو ظلمونه په انسانانو باندې ظلمونه نه پوهېږم چې دا ولې د پروردګار د قدرت نظر شم کم کم رنګ مخلوق یې پیدا کړی دی حیران ورته ناست یم ما چې دی به دا لیدل څنګه کوي په تیاره کې سبحان الله یار